د بادغیس ولایت مرکز ورزشي سټیډیوم کې په یو تن قاتل باندې چې 2 کسان د ټوپک په وسیله په عمدي ډول په قتل رسولي وو د الله جل جلاله حکم قصاص تطبیق شو. په لغمان، زابل او بلخ ولایتونو کې پر 11 مجرمینو او متهمینو د تعزیري سزا حکم تطبیق شو. د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ ابتدایي محکمې مسؤلینو په هڅو د قتل موضوع حل شوه. د کابل ولایت مرافعه محکمې د وثیقو د تصحیح کمیسیون په یوه میاشت کې د 156 وثیقو د تصحیح قرارونه صادر کړي دي. د کابل ولایت د حقوقو ریاست په یوه میاشت کې 2870 عرضپاڼو او دوسیو ته رسیدنه کړې ده. د ننګرهار ولایت محاکمو په 2 اونۍ کې 359 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 141 وثیقې هم اجرا کړي دي. د کابل ولایت محاکمو په یوه میاشت کې 3803 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 3184 وثیقې هم اجرا کړي دي. د خوست ولایت محاکمو په 2 اونۍ کې 880 دوسیو ته رسیدنه کړې او 115 وثیقې هم اجرا کړي دي. د دایکنډي ولایت محاکمو په 2 اونۍ کې 109 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 94 وثیقې هم اجرا کړي دي. د سمنګان ولایت محاکمو په 2 اونۍ کې 200 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 150 وثیقې هم اجرا کړي دي. د پروان ولایت محاکمو په 2 اونۍ کې 314 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 191 وثیقې هم اجرا کړي دي. د کندوز ولایت محاکمو په 2 اونۍ کې 570 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 210 وثیقې هم اجرا کړي دي. د غزنی ولایت محاکمو په 2 اونۍ کې 342 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 109 وثیقې هم اجرا کړي دي. د تخار ولایت محاکمو په 2 اونۍ کې 460 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 115 وثیقې هم اجرا کړي دي. د شریعت نظام دا د شریعت